اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملګرو، په دې دنیا کې 195 ملکونه دي او د دې آبادی 7.9 اربه ده او دا آبادی د وخت سره سره زیاتیږي. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د دنیا 10 ډېری آبادی والا ملکونو په باره کې معلومات درکوم. نو راځئ چې خپل کاونټ ډاون شروع. نمبر 10 میکسیکو. میکسیکو په دنیا کې د خپل ښایسته بیچز د لاسه مشهور دی. میکسیکو د امریکای په شمال کې واقع دی. دلته قومي ژبه سپینش ده. د میکسیکو آبادی 12 کروڑ 85 لاکھ او د یو اندازې مطابق په 2050 کې به د دې ملک آبادی 15 کروڑ نه زیاته وي. نمبر 9 ملګرو، رشیا د رقبې د لحاظ سره دنیا د ټول نه غټ ملک دی او د خپل مشهور ثقافت او د خپل ورلد کلاس میوزیم د لاسه مشهور دی. د رشیا صدر ولادیمیر پیوټین دی او د دې شمار د دنیا په مالدار ترین کسانو کې کیږي. د رشیا آبادی 14 کروڑ 60 لاکھ ده او د یو اندازې مطابق په 2050 کې به د دې ملک آبادی زیاتېدو په ځای کمیږي او 13 کروڑ به پاتې شي. نمبر 8 بنگلاديش. ملګرو، څنګه چې موږ ته پته ده چې د 1971 نه مخکې بنگلاديش مشرقي پاکستان او چرته چې موږ اوسېږو دا مغربي پاکستان و، خو 1971 کې زموږ نه جدا شو او نوم یې بنگلاديش جوړ شو. بنگلاديش په دنیا کې د خپل ښایسته غرونو او د سیندونو د لاسه مشهور دی. دوه مشهور سیندونه ګنگا او جمنا هم دلته موجود دي. د بنگلاديش آبادی 16 کروڑ 46 لاکھ نه زیاته ده او د یو اندازې مطابق په د دې ملک آبادی په 2050 کې د 19 کروڑ نه زیاته شي. نمبر 7 نایجیریا. ملګرو، نایجیریا د افریقې یو اسلامي ملک دی. نایجیریا ټول نه خاص خبره ده چې دلته موجود ښایسته باراني ځنګلات دي. د دې نه علاوه نایجیریا په دنیا کې د خپل ښایسته واټرفالز د لاسه هم مشهور دی. د نایجیریا آبادی د 20 کروڑ 60 لاکھ نه زیاته ده او د آبادی لحاظ سره په دنیا کې په 1 نمبر دی او د یو اندازې مطابق به د دې ملک آبادی په 2050 کې 40 کروڑ نه زیاته شي او کېدای شي چې نایجیریا د آبادی لحاظ سره د دنیا درېیم غټ ملک جوړ شي. نمبر 6 برازیل. ملګرو، د برازیل پوره نوم فیډریټیو ریپبلیک اف برازیل دی او دا د جنوبي امریکې ټول نه غټ ملک دی. ملګرو، د فوټبال مشهور پلیر رونالډو تعلق هم د برازیل سره دی او د دې د وجې د برازیل خلک د فوټبال سره ډېره مینه کوي او د دې نه علاوه د دنیا ټول نه غټ او ټول نه ښایسته ځنګل امیزون هم برازیل کې دی. د برازیل آبادی د 21 کروڑ 25 لاکھ نه زیاته ده او د یو خاص اندازې مطابق به د دې ملک آبادی په 2050 کې 23 کروڑ نه زیاته شي. نمبر 5 پاکستان. ملګرو، پاکستان په دنیا کې په 5م نمبر زیاتې آبادی والا ملک دی. د پاکستان پوره نوم اسلامیک ریپبلیک اف پاکستان دی. د دنیا دویم غټ غر کیټو هم پاکستان کې موجود دی. د دې نه علاوه پاکستان د دنیا ډېر ښایسته ملک دی چې پکې د واورو غرونه دي. د پاکستان آبادی 22 کروڑ ده او د یو اندازې مطابق به د دې ملک آبادی په 2050 کې د 32 کروڑ نه زیاته شي. ملګرو، که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم ووهئ. نمبر 4 انډونیشیا. انډونیشیا په 4م نمبر د ډېری آبادی والا ملک دی او پوره نوم یې ریپبلیک اف انډونیشیا دی. دا یو اسلامي ملک دی او د دې دارالخلافه جکارتا دی. په دې ملک کې ډېر زیات والکینوز دي. انډونیشیا د خپل ښایسته غرونو او د بیچز د لاسه مشهور دی. د انډونیشیا آبادی د 25 کروڑ نه زیاته ده. نمبر 3 امریکا. ملګرو، امریکا دریم زیات آبادی والا ملک دی. د دې پوره نوم یونایټډ سټیټس اف امریکا دی. د امریکای دارالخلافه واشنگټن ډي سي ده. امریکا د دنیا ټول نه زیات طاقتور ملک دی. امریکا یو ترقی یافته ملک دی او خپل ځان ته سوپر پاور وایي. د دې آبادی 33 کروڑ 10 لاکھ نه زیاته ده او د یو اندازې مطابق په د دې ملک آبادی په 2050 کې 40 کروڑ نه زیاته شي.
نمبر 2 انډیا. ملګرو انډیا دویم ډېر آبادی والا ملک دی. انډیا ټوله دنیا کې د هندوانو غټ ملک دی. د دې آبادی 1.38 کروڑ ده او د یو اندازې مطابق په 2050 کې د دې ملک آبادی د 1.65 کروڑ نه زیاته شي او په دنیا کې به د آبادی لحاظ سره ټول نه غټ ملک جوړ شي. د دې نه علاوه انډیا د تاج محل د لاسه هم ډېر مشهور دی او دا د دنیا ومه عجوبه ده. په انډیا کې ډېرې زیاتې ژبې ویل کېږي او د دې نه علاوه انډیا د خپل ښایسته خوراکونو د لاسه هم مشهور دی. نمبر 1 چاینا. ملګرو چاینا دنیا کې د ټول نه زیاتې آبادی والا ملک دی. د چاینا دارالخلافه بیجینګ ده. چاینا د دنیا ټول نه غټ معیشت دی. چاینا کې د ټول نه زیات مالدار خلک اوسېږي. ملګرو چاینا د دنیا یو داسې ملک دی چې دلته هر څیز خوړل کېږي، مثلا سپی، پیشو او د دې نه علاوه نور هم ډېر څه. او چاینا په دنیا کې سیزونو کاپي کولو کې هم ډېر مشهور دی. دا د دنیا د هرې کمپنۍ یو سیز ډېر ارزان جوړ کی او په ټوله دنیا کې خرڅي. او د دنیا هر ملک کې د چاینا جوړ شوی هر سیز دی او د دې خلک ډېر مهنتي دي. د چاینا آبادی 1.44 کروڑ ده او د یو اندازې مطابق به د دې ملک آبادی په 2050 کې کم شي او 1.30 کروڑ به پاتې شي. د دې نه علاوه 2050 پورې چاینا د دنیا ټول نه زیاتې آبادی والا ملک هم پاتې نشي او انډیا به د ټول نه زیاتې آبادی والا ملک جوړ شي. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ او په کمنټ کې موږ ته دا ووایئ چې تاسو کوم ملک خوښ شو. ویډیو شیر کړئ او که زموږ چینل معلومات ټي وي سبسکرایب کړی نه وي نو لاندې سره بټن دباو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.